ته فکر کوي چې د خپل ګناهونو له امله په ژوند کې سزا نه درکول کیږي؟ حال دا چې له ډیرو لویو نعمتونو بې برخې شوی یې، د شپې له لمانځه بې برخې شوی یې، سره له دې چې تر ناوخته ویښ یې، د قرآن کریم له تلاوت څخه محروم شوی یې، سره له دې چې وخت لري، د الله تعالی له ذکر څخه محروم شوی یې، سره له دې چې ژبه دې روانه ده، له دعا څخه بې برخې شوی یې، هیره کړې دې ده او نفس دې در باندې درنه کړې ده، د لمانځه له خشوع او عاجزۍ څخه محروم شوی یې، په یوازیتوب کې پر خپلو ګناهونو له اوښکو تویولو بې برخې شوی یې. څومره بیچاره او محروم یې چې آن له تر ټولو اسانو عبادتونو هم بې برخې شوی یې او بیا هم ګمان کوي چې سزا نه درکول کیږي. بنده هغه مهال باید وویریږي چې د ګناه ترڅنګ د توبې، دعا، ذکر او عبادت توفیق هم ترې واخیستل شي، ځکه د عبادت مینه او توفیق د الله تعالی لوی نعمت دی او له هغه څخه محرومیدل ستره سزا ده. تر کومه به غفلت او تر کومه به ګناهونه کوي؟ آیا لا هم ستا د زړه د سمیدو او سمې لارې ته د راګرځېدو وخت نه دی راغلی؟ راولاړ شه مخکې له دې چې ناوخته شي. د توبې دروازه لا هم پرانیستې ده او مهربان رب دې لا هم ستا د بیرته ورګرځېدو په تمه دی. نن له خپل رب سره اړیکه ټینګه کړه او د هغه لوري ته ور وګرځه، ځکه داسې ورځ هم راتلی شي چې د ستنېدو ارمان ولري خو وخت به نه وي. نو راولاړ شه همدا اوس مخکې له دې چې فرصت دې له لاسه ووځي او